سولې هوکړې د لاسلیک لپاره د یو ښه فرصت رامنځته کېدل. پخواني طالب چارواکي وایي واشنګټن د نورو د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسوي. امریکایان چې د کاهش خشونت تقاضا لري، دوی د خپل اول د کاهش خشونت په ځان کې عملي کړي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پر پریکړې نیوکې. یو شمېر ټاکنیزې ډلې د شکایتونو کمیسیون پریکړه د پوښتنې وړ بولي. ما انتظار داشتیم که هرچی زودتر این پروسه جمع شود، اما با کاری که کمیسیون شکایت انتخاباتی کرده پروسه را متاسفانه طولانی تر ساخت. او د ډونالډ ټرامپ پر وړاندې د ډیموکراتانو د هڅو ناکامي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرامپ د دې هیواد په مشرانو جرګه کې له استیضا بریالی ووت. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې 18 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 8مه نیټه ده. د هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. نور د دې وخت را رسېدلی چې د سولې توافقنامه لاسلیک او مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي. د سولې ولسي مجمع تر عنوان لاندې غونډه کې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو او سیاستوالو د خبرو پر مهال وویل امریکا متحده ایالات د سولې بهیر نور نه ځنډوي او د سولې هوکړه چې وروستی شوې باید ژر تر ژره لاسلیک شي. په ورته مهال یو شمېر دیني عالمان او پخواني طالب چارواکي وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او د سولې غوښتنه کوي، خو ولسمشر غني واک کې د پاتې کېدو لپاره د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي اوسنی نظام د جګړې د پای ته رسېدو اراده نه لري او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی دی له هغو کسانو سره مجلسونه وکړي چې د سولې پلوي دي. د سولې ولسي مجمع تر نامه لاندې په جوړه شوې غونډه کې دیني علماو د سولې په پایښت ټینګار وکړ. دیني علما وایي چې سوله د افغانانو لومړیتوب دی او امریکا د نورې بهانې نه کوي، بلکې اوس د دې وخت دی چې د سولې توافقنامه لاسلیک شي. دیني علما وایي چې اوسنی نظام د جګړې د ختمېدو اراده نه لري او ټینګار کوي چې د اوسني حکومت سرلاري په قدرت کې د پاتې کېدو هڅې کوي. ټرامپ نه هیله کوو بانې هیلې دا پرېږده. نور وخت د دې را رسېدلی ده چې مسوده لاسلیک سي او زمینه مساعده سي بین الافغاني مذاکراتو ته، تر څو پورې موږ یوې صلحې ته ورسېږو او زموږ مظلوم ملت له دغو ناخوالو نه راووځي. موجوده اداره خدای ته وګورئ، د قدرت لومړني هستئ، د افغانستان د بېوزله د کل د پیغام کې نه هستئ. د قدرت د بقا د ساتلو په خاطر باندې هر څه کوئ. دیني عالمان او پخواني طالب چارواکي وایي افغانان هره ورځ قرباني ورکوي، خو ولسمشر غني قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د سولې له پروسې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې د حکومت رهبري دی د سولې پر وړاندې مخالفت نه کوي او که چیرته دغه چاره دوام وکړي نو ولسونه به یې پر وړاندې ودرېږي. دیني علما همداراز د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه غواړي چې د جنګ طلبه خلکو سره د مشورو پر ځای له هغو خلکو سره سلا وکړي چې د سولې طرفدار دي. راسه زادل د افغان نجد ملت د علماو د جملې څخه هغه خیرخواه علماو سره مشوره وکړه چې په دې وطن یې زړه سوځي او د دې وطن د مشکل حل ورسره دی. موږ خو د طالب دفاع نه کوو، مړې که چې چېرته یې پیدا کوې مړې که که نر یې خو پیدا کولی یې نه شي. ته خو ښځې وزنې، ته خو ماشومان وزنې، تا دا 15 کسان چې په دغو لنډو ورځو کې دا 6 ورځو کې دې مړه کړل، ته وګوره چې په دوی کې څو ښځې وې او څو هلکان وو او نور سړي. طالبو پکې متعرض خو ته یې. د دې ناستې ویناوال وایي چې په نظام کې دننه په ښکاره د سولې د مخالفت غږونه پورته کیږي او هغوی تل د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دیني عالمان وایي هغه کسان باید خشونت کم کړي چې بې ګناه کسان په شپنیو عملیاتو او بمباریو کې وژني. دوی وایي چې نور باید د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیاتو کې د طالبانو په پلمه ملکي وګړي ونه وژل شي. امریکایان چې د کاهش خشونت تقاضا لري دوی د خپل اول د کاهش خشونت په ځان کې عملي کړي. ډاکټر صاحب غني رئیس جمهور وروره موږ پیږو چې ته څه کوې، ټول ملت پیږي چې ته څه کوې، څه غواړې، ټول ملت پیږي چې ته ځان غواړې او یوازینی ته یې چې د صلح مخالف یې، نو ټول طرفونه د صلح سره موافق دي. دوی همداراز وایي حکومت بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او زیاتوي چې په بګرام زندان کې له بندیانو سره د بشر ضد چلن کیږي. دیني علماو د غونډې په پای کې د یو 9 مادهیز پرېکړه لیک په صادرولو سره له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې نور د بې ګناه او بې وزله کسان نه وژني او له افغان وژنې څخه دې ډډه وکړي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د تېرې ورځې پر پرېکړې نیوکې ډېرې شوي دي. د ټاکنیزو ډلو استازي او د انتخاباتي چارو شنونکي وایي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې ورځې پرېکړه د خلکو لپاره ناهیلي کوونکي او د پوښتنې وړ بولي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي د یاد کمیسیون وروستۍ پرېکړې ټاکنیز بهیر تر پخوا ډېر پیچلی او زمانګیری کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې ورځې محتاطانه پرېکړه د انتخاباتي ټیمونو او څارونکو بنسټونو له نیوکو سره مخ شوې. د ثبات او همګرۍ ټیم مسؤلان وایي چې دوی له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه د عدالت د تامین او داسې پرېکړې تمه درلوده چې نتیجه یې نهایي کړې وي، خو د کمیسیون تصمیم انتخاباتي پروسه نوره هم پیچلې او وختګیره کړه. خو دولت ساز ټیم وایي د کمیسیون تصمیم وښوده چې ډېر ژر به نهایي نتایج هم اعلان شي. ما انتظار داشتیم که هرچی زودتر پروسه جمع شود، اما با کاری که کمیسیون شکایت انتخاباتی کرده پروسه را متاسفانه طولانی تر ساخت. خودش نشان دهنده از این است که ما به زودترین فرصت شاهد اعلان نتایج نهایی انتخابات خواهیم. په ورته مهال د ټاکنو کمیسیون پخواني چارواکي وایي چې د شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې ورځې تصمیم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د کمیسیون دغه اقدام د خلکو لپاره ناهیلي کوونکی و او خپل نیمګړي کارونه د ټاکنو کمیسیون ته راجع کړل. من فکر میکنم یک کار کمیسیون شکایات خیلی بر خود شخص ما مایوس کننده بود. نباید مسئولیت خود بر کمیسیون انتخابات حتی بر اداره‌ای که متهم است از او اداره بر ازش شکایت شده که کار از یاسته نیست، یا دوباره مسئولیت من داده بر از او که کار شما دوباره یک بار دیگه چک کنید. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د استنافي شکایتونو او اعتراضونو په تړاو د خپلو ارزونو نتایج اعلان کړل چې په اساس د 300,000 جنجالي رایې له جملې 25 سلنه بیا شمېرنې ته راجع شوې. پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې دغه پرېکړه ډېره پیچلې او ښایي د پایلو اعلان د ډېر وخت لپاره وځنډېږي. خیلی یک تصمیم گنگ بود و برای طولانی ساختن پروسه می‌افزاید و نمیتونه قناعت را حاصل بکنه. د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید خپل تصمیم د تطبیق او نهایي پایلو اعلان لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره په دې تړاو څه نه دي شریک شوي. انتظار از این میکشیم که هر زمانی که تصامیم از اینا برای ما برسه ما تطبیقات خود شروع میکنیم. لدې سره هم مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ویل چې د 300,000 جنجالي رایې په تړاو د دوی تصمیم قانوني، پر وخت او شفاف دی او په نتیجه کې انتخاباتي عدالت تامین شوی دی. له خوست ولایت څخه یو امریکایي وګړی تښتول شوی دی. CNN د یو امریکایي چارواکي له خولې خبر ورکړی چې تښتول شوی امریکایي وګړی قراردادي و، خو له امریکایي ځواکونو سره یې دنده نه ترسره کوله. بل خوا یو بل امریکایي رسنۍ نیوزویک خبر ورکړی چې د مارک فیشرز په نامه دغه امریکایي وګړی د تېرې جمعې په ورځ له خوست ولایته د وسلهوالو طالبانو لخوا تښتول شوی. تر اوسه وسلهوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی.
د امریکایي پوهنتون د 2 تنو استادانو تر برمته کېدو او د ناز حقانی په بدل کې د هغوی تر بیرته ازادېدو وروسته تازه نامعلومو وسلوالو په خوست ولایت کې یو بل امریکایي وګړی تښتولی دی. د CNN امریکایي شبکې د خبر له مخې تښتول شوی امریکایي تبع یو پخوانی قراردادي و چې له خوست ولایت څخه تښتول شوی. یو امریکایي امنیتي چارواکي دا پیښه منلې او د تښتول شوي کس د راخلاصولو او د موقعیت د معلومولو د هڅو خبرې ورکړی. په داسې حال کې چې تر اوسه طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان امریکایي پوهنتون پخوانی استاد چې د انس حقاني په بدل کې د طالبانو له بند آزاد شوی، په یو پیغام کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله او د حقاني شبکې له مشر سراج الدین حقاني څخه غواړي چې نوموړي سره د اسلامي اصولو په اساس چلند وکړي. د طالبانو له مشر مولوي هبت الله اخونزاده او د حقاني شبکې له مشر سراج الدین حقاني څخه د خدای په نامه هیله کوم چې تېره اونۍ په خوست کې تښتول شوی مارک فریډریچ خوشي کړي. زه پوهیږم چې ستاسې جنګیالي د اسلام د ستر پیغمبر او د قرآن کریم د لارښوونو اطاعت کوي. زه په دې هم پوهیږم چې اوس وضعیت ډیر پیچلی او خطرناک دی. پوهیږم چې ستاسو جنګیالیو سره هم په زندانونو کې ډیر بد سلوک کیږي. زه له تاسو غواړم نړۍ ته وښیئ چې د بندیانو د ساتلو په اړه اسلامي سپارښتنو او خپلو دیني ارزښتونو ته ژمن یاستئ. په ورته مهال بلې امریکایي رسنۍ نیوزویک خبر ورکړی چې د مارک فریډریچ په نوم دغه امریکایي وګړی د تېرې جمعې په ورځ له خوست ولایت څخه د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا بلې کومې ډلې د نوموړي د تښتولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلخو په کندهار ولایت کې د ملي اردو لخوا د وژل شوي لور او پلار کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي وایي یوه اونۍ د مخه د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې لومړی ملي اردو ځواکونو یوه 10 کلنه نجلۍ په ډزو ووژله چې کله یې پلار د خپلې لور جسد د قرارګاه مخې ته د اعتراض په توګه ور وړی و. د نجلۍ پلار یې هم په ډزو ووژه او بل کس یې ټپي کړی دی. د وژل شوي کسانو د کورنۍ غړي له اړوندو مسؤلینو د عدالت غوښتنه کوي او وایي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو لخوا د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې بهیر ودرول شي او عدالت د تامین شي. هغه کورنۍ چې یوه اونۍ مخکې د کندهار ولایت په شاولي کوټ کې 2 غړي پلار او لور د ملي اردو سرتیرو له لوري په ډز وژل شوي د عدالت غوښتنه کوي. او د وتلې دا غځای دی هغه کوچنی مومنه چې وشتلې و د شهید کړه و. د دې کورنۍ یو تنغړی محمد او د سیمې اوسیدونکو وایي ملي اردو سرتیرو لومړی د کلي پر کورونو ډزې وکړې چې پکې یوه 10 کلنه نجلۍ وژل شوه. دوی وایي کله چې پلار د خپلې وژل شوي لور جسد سیمه کې د میاشتو ملي اردو سرتیرو قرارګاه مخې ته د اعتراض په بڼه وروړ، د ملي اردو سرتیرو بیا پرې ډزې وکړې چې پکې د وژل شوي نجلۍ پلار هم وژل شو او یو بل کس ټپي شو. دا مرده چې به راوړلي دا کوچنکۍ مومنه راوړه دوی د قرارګاه مخ ته مو کښېږده او دوی مخ ته راته راغله چې دې کښېږدي په دغه دې باندې کښېږدي. اخو موږ دا جنازه ورته کښېښوله چې ورته ومو ویله چې ورور دغه زموږ مومن هم دا شهیده کړې ده، ته یې ولې موږ ته دا په عاجزي ورته راغله چې موږ سره ولې دی کېږي، ولې موږ سره دی کېږي، دا یو ګشت نه دی، دا زما ګشت نه دی، دا 3 ګشت دا څلورم ځل دی چې موږ سره دا معامله کېږي. ته زموږ خبر ولې نه کوې، خو ته حکومت چې ته زما په لاس باندې لاس سر راګیر کړه، ته ولې ما سره دا رقم نه کوې. خو دا یو د موږ سره په خبرو اخته و، بله خوا ته هغه موږ باندې پیر وکړي چې زما ورور یې وویشتلي، دغه نفر دی ګوره دا زما پر څنګ باندې ولاړ دی، دا خورکۍ زخمي دی. د وژل شویو کسانو د کورنۍ نور غړي وایي په تیرو 2 کلونو کې د کلي 15 نور اوسیدونکي هم د یادو سرتیرو له لوري په ډزو او ډیسي هوانونو کې وژل شوي دي. دوی له اړوند مسؤلینو غوښتنه کوي چې پر ملکي وګړو د بریدونو مخنیوی دې وکړي. موږ جنازه کښېښوله، دوی بعد هغه راولاړ شوله، پیرونه یې وکړله، یو یې راشهید کړلې، پر ما خپله په دې وژه کې زه زخمي کړلم. پر دغه ځای باندې مې دغه مرمۍ ګوره یو کتار مرمۍ راووتلې، د سکیل ضربه پر ما کړې ده، دا وژه را زخمي کړې ده. او نن زموږ ناره چې واورېده شي، موږ دغه غواړو چې موږ ناره واورېده شي. زموږ سپین ږیري په تکلیف دي وروره، عاجزین په تکلیف دي وروره، خلک په تکلیف دي، کچني مومنان راوتای نه شي ګودر ته، نه وباغو ته ورتلای شي، دوی ټکان پر کوي ولې دغه نجلۍ اوس ویشتلې ده، نو پر څه ولې چا څه کړي دي، ولې. بلخوا بیا د کندهار والي وایي د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي یې ولایت مقام ته ورغوښتي او ډاډ یې ورکړی چې د ملي اردو له سرتیرو سره به قانوني چلند کیږي. والي زیاتوي چې د وژل شوي نجلۍ له کورنۍ سره یې نغدي مرستې هم کړي.
د ولسمشر په هدایت باندې د مرکز نه لوی درستیز صاحب راغلی و او موږ هم دا موضوع جدي ونیوله. د هغه سرباز له خوا نه چې دا پیښه منځته راغلې هغه د قانون منګولو ته سپارل شوی، دا فعلا بندي ده او هغه به د قانون مطابق جزا ویني. ولسونه او متضررې کورنۍ مو راوغوښتلې، د هغو سره مو خبرې وکړلې. د یادې پیښې د څېړلو په هدف د دفاع وزارت د لوی درستیز بسم الله وزیري په مشرۍ یو پلاوی کندهار ولایت ته راغلی و، خو له رسنیو سره د څېړنو له شریکولو پرته یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړی چې له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. بلخوا کورنۍ چارو وزارت وایي شپږ امنیتي چارواکي د نشه یي توکو د یوې سترې شبکې د رهبري کولو په تور نیولي دي. یاد وزارت وایي له نیول شوو کسانو یو تن د کابل امنیه قمندانۍ د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر دی چې په کابل کې د مخدره موادو د یوې سترې شبکې رهبري کوله. شپږ نور نیول شوي کسان هم د امنیه قمندانۍ امنیتي حوزو او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې ادارو چارواکي دي. مسؤلان وایي د دغو شپږو تنو دوسیو په تړاو څېړنې روانې دي. کورنیو چارو وزارت وایي میان احمد احمدي چې د دې وزارت له مهمو امنیتي مسؤلانو څخه دی، په کابل کې د مخدره موادو د یوې سترې شبکې د رهبرۍ په تور له شپږو تنو نورو امنیتي مسؤلانو سره یو ځای نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې میان احمد احمدي د کابل ټولو سیمو ته د مخدره موادو انتقال کې لاس درلود او له پلورونکو څخه یې باج ترلاسه کاوه. میان احمد احمدی که مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه کابل است و نیز رئیس گروپ افغان سوئیس است، در تمام حوزه های شهر کابل مواد مخدر را تکثیر میکرد و از فروشندگان آن باج میگرفت. او هنگامی که میخواست از کابل به ولایت شمال افغانستان فرار کنه و از اوجه پلان داشت که به آسیای میانه فرار کنه، در ولسوالی سالنگ ولایت پروان توسط منصوبین عملیاتی وزارت امور داخله بازداشت گردید. په ورته مهال چارواکي وایي چې له نوموړي سره شپږ نور امنیتي مسؤلان هم نیول شوي دي. د کابل پنځمې حوزې د کشف امیر، له مخدره موادو سره د مبارزې مدیریت عملیاتي قمندانان، د پولیسو د مخدره او کیمیاوي موادو د کنټرول مدیریت مرستیال، د کابل د مخدره موادو پر ضد مدیریت د تحلیل او ارزونې امیر او د کابل د مخدره موادو پر ضد مدیریت د کشف امیر. بحثی که پلیس دخیل است در بحث مواد مخدر یا بخشای دیگه، خب گرفتاری که ما از مدیر مواد مخدر کابل یکی دو ماه پیش کردیم اثبات این ادعای شما هست. چیزی که وزارت امور داخله تمرکز ایجاد کرده اویی است که امانا با ایجاد ساختارهای مؤثر و متمرکز بر خود پلیس و عملکرد پلیس و سطح گرفتاری که بیشتر ارقامش براتان گفتم و گرفتاری خود از مدیر و شبکه هایش، امیدوار هستم که ما بتانیم این موضوع را به حد پایان و پایانش برسیم. په ورته مهال په داسې حال کې چې کورنیو چارو وزارت کې د فساد په تړاو اندېښنې ډېرې دي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست چې د افغانستان د مطالعاتو انسټیټیوټ ناستې ته یې وینا کوله، په کورنیو چارو وزارت کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. تعهد پلیس به مردم افغانستان بالا بوده و افرادی که در پلیس با وجودی که در بخش تنفیذ قانون مأمور گردیده، سلاح‌هایش سازگار بر تنفیذ قانون است، نه بر یک جنگ تمام عیار، اما این ایستادگی را کرده و این جنگ به پیش برده. حال یک پلیس مدنی که عاری از جنگ باشه و بیشتر بر امور اجتماعی و بخشای دیگه کار کنه، نیازمند تغییر وضعیت و امو صلح است. د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي چې په دې وزارت کې د شپږ تنو نیول شوو کسانو له جملې میان احمد احمدي د افغان سوئیس ګروپ مشري هم پر غاړه درلوده او داسې مهال نیول شوی چې غوښتل یې د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې له هېواده ووځي. د بخښنې نړیوالې ادارې د افغان رسنیو له وروستي اعتراض ملاتړ وکړ. د بخښنې نړیواله اداره په یو بیانیه کې د افغان رسنیو له ټولیز اعتراض ملاتړ کوي او وایي د دې هیواد دولت د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون درناوی وکړي. د بخښنې نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیال عمر وراج وایي په افغانستان کې خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو دي چې په ډیرو بدو شرایطو کې فعالیت کوي او د خپل کار له امله له ګواښ، ویرولو او تاوتریخوالو سره مخ دي.
د سه شنبې په ورځ د افغانستان 13 رسنیزو بنسټونو اعتراض وکړ چې په هیواد کې معلوماتو ته د لاسرسي وضعیت خراب شوی دی. د افغانستان د 13 رسنیو بنسټونو تر اعتراض وروسته له دې اعتراض څخه په کور دننه او بهر ملاتړ شوی دی. تازه د بخښنې نړیوالې ادارې په یو بیانیه کې د افغان رسنیو د ټولیز اعتراض ملاتړ کوي او وایي د دغه هیواد دولت د معلوماتو یا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ته درناوی وکړي، خوندي او پلی دې کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې په خپله بیانیه کې ویلي چې د شفافیت لپاره حکومتي ادارې مکلفې دي چې خبریالانو ته ځواب ووایي. د چارواکو د ځواب ویلو او روړتیا لپاره دولت مکلف دی چې خلکو ته د اړینو معلوماتو د لاسرسي حق برابر کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیال عمر وراج وایي افغان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو دي چې ډیرو بدو شرایطو کې فعالیت کوي او د خپل کار له امله له ګواښ، ویرولو او تاوتریخوالي سره مخ دي. دولت باید داسې شرایط برابر کړي چې دوی آزاد او له ویره پرته کار وکړي. دولت مسؤلیت لري چې نه یوازې د خبریالانو ساتنه وکړي بلکې د افغانستان د قانون او د خپلو نړیوالو ژمنو له مخې د بیان ازادۍ حق ته په پام دوی ته د معلوماتو لاسرسی برابر کړي. د رسنیو بیان کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او سترې محکمې په ګډون 11 دولتي ادارې داسې بنسټونه بلل شوي چې تر نورو ټولو ادارو رسنیو ته د معلوماتو برابرولو کې د لاسرسي وړ نه دي. تېره ورځ د افغانستان روڼتیا څار بنسټ هم نیوکې وکړې چې د ارګ په شمول حکومتي ادارې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پلي کولو کې پاتې راغلی او آن ځینې ځان له قانون لوړ بولي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما، اروپایي ټولنې، کابل کې د امریکا، بریټانیا، جرمني او فرانسې سفارتونو، بشري حقونو کمیسیون، نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې او ګڼو نورو کورنیو بهرنیو ادارو هم د رسنیو اعتراض ته غبرګون ښودلی او ملاتړ یې ترې کړی دی. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې له قید و شرط پرته سوله وکړي. د سولې ملي ادرس په نوم یو سیاسي خوځښت وایي د جګړې ښکېلې خواوې دې له قید و شرط پرته سوله وکړي او غوښتنه کوي چې هر څه ژر د همشموله بین الافغاني مذاکرات پیل شي. په دې سیاسي خوځښت کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او شوراګانو استازي شامل دي، پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې د صادقانه عمل وکړي. دوی وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید د جګړې دروازې وتړل شي او د سولې له روان فرصته دې ګټه واخیستل شي. په داسې حال کې چې حکومت یو ځل بیا د افغان دولت پر محوریت خبرې، اوربند او جمهوریت د سولې لپاره شرطونه یاد کړي، خو په کابل کې د سولې ملي ادرس د جنګ له ښکېلو خواوو څخه له قید او شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي. د سولې ملي ادرس چې تازه له یو شمېر سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او شوراګانو څخه جوړ شوی وایي چې د جنګ ښکېلې خواوې دې له قید او شرط پرته د سولې خبرې وکړي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر دې همشموله بین الافغاني خبرې پیل شي. د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ کوو چې له شرایطو پرته خبرې پیل کړي او سمدستي جګړه ودروي. موږ ټینګار کوو چې بین الافغاني خبرې باید هر اړخیزې او څرګندې وي او د ملت استازي د ناظرینو په توګه حضور ولري. د سولې ملي ادرس غړي سوله د افغانانو لومړنۍ غوښتنه یادوي او پر نړیوالو غږ کوي چې د افغان سولې په برخه کې صادقانه عمل وکړي. د خپل وطن دپاره صلح غواړو، په بهرنۍ ټولنې باندې غږ کوو، په سیاسي او په نورو اجتماعګانو باندې غږ کوو چې د منګه د وطن دپاره د خیر جرګې ناستې وکړي. دغه سوله مربوط د افغانانو کېږي. افغانان باید د سوله کې یو رغنده رول ولري، داسې یو رول ولري چې افغانان سوله ونه غواړي. دا پر موږ باندې تپل شوې جګړه ده، د موږ دپاره بیروني هېڅکله د سولې دپاره کار نه کوي. دوی وایي د سولې خبرو پیلېدو لپاره باید د جنګ دروازې وتړل شي او د سولې له روان فرصت څخه دې ګټه پورته شي تر څو افغانان یوې پایدارې سولې ته ورسیږي. څرګنده ده چې سوله ایز لارو چارو نه سولې ته رسېدل د جنګ جګړې د ختمول یو بل سره ډېر توپیر لري. تر څو چې زموږ خلک د سولې لپاره یو ځانګړی ځواک او میکانیزم پیدا نه کړي، روان حالت به همداسې روان وي. این یک بار دیگر برای صلح در افغانستان یک فرصت تاریخی به میان آمده و مذاکرات صلح آغاز شده است.
اطراف داخل در جنگ ظاهرا به این نتیجه رسیدند که از راه زور این جنگ را برده نمیتوانند. د سولې ملي ادرس په کابل کې داسې مهال د جنگ له ښکیلو خواو څخه له قید او شرط پرته د سولې خبرې کول غواړي چې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي چې د سولې مذاکراتو لپاره دې له وړاندې شرطونه نه کېښودل کیږي. ولسمشر غني د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. افغان چارواکي وایي کاسا زر د برېښنا او انرژۍ یوه لویه پروژه بلل کېږي چې د قرغیزستان او تاجکستان له اړتیا ډېره برېښنا افغانستان او پاکستان ته رسوي. د یادې پروژې بحثونه په 2006 میلادي کال کې هغه مهال وشول چې قرغیزستان او تاجکستان غوښتل له خپل اړتیا زیاته برېښنا په افغانستان او بیا له همدې لارې پر پاکستان وپلوري. دغه پروژې ټول لګښت 12.1 میلیارډ ډالر اټکل شوی چې تر اوسه نړیوال بانک، امریکا متحده ایالات، انګلستان او د اروپا د پانګونې او اسلامي پرمختیایي بانک د دغو پیسو د ورکړې ژمنې کړې دي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او د همڅو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرامپ د ډیموکراتانو لخوا د استیضا له اوږدمهاله هڅو بریالی ووت. د کانګرس مشرانو جرګې ټرامپ ته پر نوموړي له واکه د ناوړه استفادې او په دې تړاو د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو له دواړو تورونو برات ورکړ. د دغو تورونو په اړه د پریکړې او رایې اچونې پر ورځ په لومړۍ قضیه کې د 48 پر وړاندې 52 او په دویمه هغه کې د 42 پر وړاندې 53 سناټورانو ټرامپ سپین وباله. د ټرامپ جمهوریت پال ملګري په مشرانو جرګه کې اکثریت دی او د هغوی له ډلې میټ رامني هم د ټرامپ پر خلاف رایه وکارلوله. ډیموکراتان به اوس هڅه کوي چې دا او په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرامپ په ګټه د روسیې د مداخلې تورونه د راروانې نومبر میاشتې په ولسمشرۍ ټاکنو کې د نوموړي پر خلاف وکاروي. او له چین څخه جاپان ته د یوې تللې بیړۍ 10 نورو سپرلیو کې هم د کرونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوي دي. په دې بیړۍ کې چې نږدې 3000 کسان لیږدوي او اوس د جاپان سواحلو کې قرنطین شوي، وړاندې هم د کرونا ویروس 10 مثبت پیښې تایید شوې وي. له دغو کسانو سره اوس په جاپان کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر 45 تنو ته رسېدلی. د ویروس تر اوسه 563 کسان وژلي او 28,000 نور پرې اخته دي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه. د خدای په امان.